او عقل او پویا دا د الله په کتاب باندې راځي. د انسان نه انسان الله د کتاب په وجه جوړیږي. د انسان نه د معاشرې یو مفید فرد، د معاشرې دپاره یو بهترین انسان دا په تربیت باندې جوړیږي، په تعلیم باندې جوړیږي، په قرآن باندې جوړیږي. ځکه د مور پلار ذمہواري دا ده چې دا به د خپل بچي تربیت کوي. ګورې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. الله پیغمبر فرمایي هر سړی ذمہوار دی او د هغه نه به د هغه د ذمہوارۍ تپوس کېږي. د پلار نه به د ذمہوارۍ تپوس کېږي تا د بچي څه تربیت کړی و. د مور نه به د ذمہوارۍ تپوس کېږي تا د خپل بچي څه تربیت کړی و، څنګه تربیت دی ونه کړی و. د پلار هم ذمہواري ده، د مور هم ذمہواري ده. د دې وجې نه ما اوس ختم کې دا خبره وکړه چې د امام بخاري رحمه الله علیه نه چې الله د عظیم انسان جوړ کړی دی د هغې وجه څه وه؟ هغې کې د پلار هم ډېر لوی کردار او د مور هم لوی کردار و. د پلار خو ټولو نه لوی کردار دا و چې پلار د زنکدن په دوران کې دا ویلي و چې زما د په الله قسمي زما په دې پیسو کې چې ما د خپل بچي ته پرېښودي د حرامو یو روپۍ پکې هم نشته دی. سبحان الله، څه پکې نشته دی؟ د حرامو یو روپۍ پکې هم نشته. او مور یې دا وی چې ما د خپل بچي تربیت کړی دی تر دې پورې چې ما دوه نیم کاله دله تی ورکړی دی، نو ما په بېلمازه تی نه دی ورکړی، ما اودس کړی دی، نو بیا مې خپل بچی سینې ته اچولی دی. نو داسې بچي نه به الله د امام بخاري په شان عظیم زلنده ستوری نه جوړوي.